هر سړی ځان راورسوي، امبولانسان د راورسوي، موټران د راورسوي، د هر سړي ځای. بلوچستان کې دوه جلا جلا چاودنو کې 29 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان بلوچستان په دوو سیمو کې د ټاکنیزو دفترونو د مخې دوه جلا چاودنو کې لږ تر لږه 29 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. لومړی پیښه کې د بلوچستان په شین خانوزۍ سیمه کې د یو انتخاباتي کاندید دفتر مخې ته چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د پښین له چاودنې لږ وروسته د بلوچستان په یوه بله سیمه کیله سیف الله کې د جمعیت علماء اسلام ګوند ټاکنیز دفتر مخې ته یوه چاودنه کې 10 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. په خلا رسنیو کې په خپاره شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې ځایي خلک د مړو او ټپیانو د لیږد لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د خانوزۍ سیمې عامه روغتیا مسؤل ډاکټر حبیب الله رسنیو سره په خبرو کې تایید کړه چې ځایي روغتون ته 14 مړي او 10 ټپیان وروړل شوي دي. د بلوچستان اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي په یو ایکس پیغام کې د کیله سیف الله سیمه پیښه کې د لاسو کسانو وژل کېدل تایید کړي دي. نوموړي له ځایي رسنیو سره په خبرو کې ویلي د جمعیت علماء اسلام ګوند یو مشر مولانا عبدالواسع ته په دې چاودنه کې زیان نه دی رسېدلی. جان اڅکزي وروسته په یوه خبري غونډه کې د چاودنو له کبله د مرګ ژوبلې شمېر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي هند د دې چاودنو مسؤل وباله، هغه زیاته کړه چې موږ به د خپلو شهیدانو غچ واخلو او د هند د ترهګرۍ د اجنډا به له خاورې سره خاورې کړو. د رویټرز خبري اژانس په ریپورټ کې د پښین مرستیال کمشنر جمادات خان له قوله ویل شوي چې په لومړۍ پیښه کې نن چهارشنبه ګهیځ مهال په نوکندي سیمه کې رامنځته شوې ده. بلوچستان کې د لیوس په نامه ملیشه ځواک یو مسؤل کس بیا وایي چاودنه د بلوچستان صوابي اسمبلۍ له پښین سیمې د آزاد کاندید اسفندیار کاکړ د ټاکنیز دفتر مخې ته شوې ده. دغه مسؤل کس وایي د چاودنې پر مهال ګڼ شمېر کسان د دفتر مخې ته راټول شوي وو.